یو وړوکې اسانه دعا کوم یو انسان چې دغه دعا په سجده کې وویله نو د انسان به د دې سجدې نه سر نه پورته کړی چې الله رب العالمین به ورته ټول ګناهونه معاف کړي. رسول الله علیه السلام فرمایي ما من عبد یسجد، کوم یو انسان چې سجده وکړه فیقول او په سجده کې دغه دعا وویله رب اغفر لي 3 مرات، رب اغفر لي دعا یې 3 ځلې وویله په دې طریقې سره رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. که د هر مونځ سجده د فرض مونځ وي، د سنت وي، د نفل وي، د هر مونځ سجده او په هغه سجده کې دغه دعا 3 ځلې وویله رسول الله علیه السلام فرمایي الا غفر له قبل ان يرفع رأسه، د انسان به د دې سجدې نه سر نه پورته کړي، دغه سجده به یې نه ختمه کړي چې الله رب العالمین به ورته ټول ګناهونه معاف کړي. ډېر داسې کسان دي 80 کاله عمر یې 50 کاله عمر یې او څومره منځونه چې په ژوند کې کړي نو په هغه ټولو منځونو کې په سجده کې صرف دا یو دعا زده کړي سبحان ربي الاعلى، دغه دعا وای. حالانکه دغه طریقه د رسول الله علیه السلام نه وه. رسول الله علیه السلام موږ ته ډېرې دعاګانې ښودلې چې تاسې په سجده کې وایي، ځکه په سجده کې د انسان دعا قبلیږي. کومه دعا چې په سجده کې وشي هغه دعا الله رب العالمین قبلوي، ځکه په انسان کې د ټولو نه اوچت ځای دغه تندی دی. کله چې دغه تندی الله ته په ځمکه ولګېږي نو رب العالمین ته حیا ورځي، د هغه انسان دعا نشي واپس کولی مګر خامخا یې قبلی. نو باید موږ په سجده کې ډېرې دعاګانې زده کړو د خپلو حاجتونو لپاره او هغه دعاګانې وغواړو چې رب العالمین موږ ته قبول کړي. صلی الله علی